السلام علیکم. زما د شور د مټې د تحصیل د شورما او خویندو ورونو تاسې ته زما درخواست دی، تاسې ته زما اپیل دی چې زه یو غریب نماینده یم د پاکستان پیپل پارټۍ د طرف نه، او زه ستاسې نه امید لرم چې تاسې به ماله دا ووټ په خوشو او حضور باندې او ښه په صحیح نیت راکړئ، او زما به دا ایماني چې زه به هم ستاسې سره ښه په ایماندارۍ چې زما نه څومره کېده نو زه به ستاسې سره مخکې مې هم کړ د خدمت او اوس به یې هم کوم، که زه وبېلم هم به یې کوم او که وګټم نو هم به یې کوم. او تاسې ایمانداري دا ده چې تاسې زما سره هم ایمانداري وکړئ او په د الله د رضا دپاره فعلا داسې ځان له سوچ کوئ چې یاره مونږ دا خبره د الله د رضا دپاره کوو. نو وروسته بیا زما ایمان وګورئ جنرال کونسلر کې او په دغه یو چینک زما د کور والا دغه چینک نښه ده چیدان، او زه ستاسې نه زما دا توقع ده چې تاسې به ماله په ایماندارۍ ووټ راکوئ او تاسې زما دا خویندې میندې چې کومې دي نو دا زما لکه زه د دوی خدمتګار یم، مخکې مې هم کړ دی بیا به هم کوم. کومونه چې دا پیسې بندې شوي دي او دا نو په دې زما زړه خوږېږي. زه وایم چې د هر چا دا پیسې وشوې خو دې دغه ناایله حکومت په خپله څه ونه کړه، خو د هغه نور هغه اسکیمونه او دا یې بند کړل د غریبو زنانو نه. داسې زنانه پکې دي، داسې غریبانان چې هغه کله فریاد وکړي زه ځان له په خپل کمپین کې ګرځم، نو چې زه ګرځم نو ماله ژړا راشي چې خدای پاکه څه وکړم زما خو په وس کې څه نشته، او که نه زما اړه وسوځي نو کونډې زنانه دي پکې او داسې بېوسه چې د هغو د کور ځای نه وي، د هغو د کوټې ځای نه وي، یا حج عمره چې ته بل چا پې کړی وي دا تا حج کړی دی تا عمره کړی